حدیث پاک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي کله چې یو انسان ذکر کوي نو بهتره طریقه دا ده چې دا په پټه ذکر کوي. خیر الذکر الخفی، نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي بهترین ذکر هغه ده چې انسان په مزه مزه کوي. اورونو په جهر باندې ذکر جایز د ټیک ته علامه شامی رحمه الله لیکي، خو لیکن ګوره افضل طریقه دا ده چې سړی په پټه ذکر وکړي. دا هم شامی کې لیکلی دي. او که چېرته په تیزه باندې ذکر کولو نه یو چا ته تکلیف رسی، منځګزار ته تکلیف رسی، بیمار ته تکلیف رسی، نو دغه وخت کې به ګوره بیا په جهر ذکر نه کوي. ذکرونو د دین خورولو مقصد د الله پاک جل شانه رضا ده، او چې ته یو مسلمان ته تکلیف رسوي نو خدای پاک جل شانه په دې باندې خفه کیږي. نو ولې په تیزه باندې ذکر کوي؟ په مزه وایه که نه. یو ځل جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک سره جناب صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ناغی په تیزه باندې آواز وکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل انکم لا تدعون اصم ولا غائبا، تاسو خو داسې ذات ته آواز نه کوئ اکون نه ده او نه اګورې غایب ده. رونو خدای پاک جل شانو مونږ سره حاضر ناظر ده، هر ځای کې حاضر ناظر ده خدای پاک جل شانو. نو که په مزه مزه ذکر کوي ګوره اتفاقی مسله دا ده چې بهتر ذکر ګوره په مزه کول دي. جایز ما د توی په تیزه باندې ده، خو هغه ټیم کې نه ده پکار په تیزه باندې چې کله یو مسلمان ته، یو بیمار ته، یو منځګزار ته تکلیف رسی هلکه په مزه مزه ذکر کوه. خدای پاک جل شانه د پاره کوي نو خدای پاک جل شانه خو د انسان د زړه د راز نه خبر ده، نو خدای پاک جل شانه اوري. علماء کرام فرمایي چې ګوره دا خفیه ذکر ثواب او یا کرت د تیز ذکر کولو نه بهتر ده. یو سړی د په تیزه ذکر کوي او یو سړی د ځان سره په مزه مزه لګی ده، ژبه خوځوي او د ده غوږونه یې اوري، دا تېنه اویا چنده ګوره ډېر ثواب لري. بعضې مواقع دي چې هغې کې شریعت مبارک ما او تا ته د تیز ذکر کولو حکم فرمایلی ده، لکه اذان کول ذکر ده که نه رونو؟ اذان بېشکه د خدای پاک جل شانه لویي، د خدای پاک جل شانه توحید دا پکې ذکر ده. نو دا په تیزه ما او تا ته شریعت مبارک طریقه ښودلې ده چې په تیزه باندې اذان کوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک ته چې کله د اذان کلمات صحابي مبارک واورول نو پیغمبر علیه السلام مبارک ورته وفرمیل تاسو د اذان کلمات حضرت بلال رضی الله تعالی عنه ته ووایه فانه اندى لصوتا، ځکه د هغه آواز تیز ده. نو تیز آواز باندې اذان کول ښه طریقه ده. او یا تکبیر سړی وایي الله اکبر، مونږ اقامت کوو که نه؟ او یا دا چې د عید الاضحی د غټ اختر ورځې دي او ته د نهم د تاریخ نه واله تر 14 د تاریخه پورې ته تکبیرات وایې الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد، الله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا وای نو شریعت مبارک ما او تا ته حکم کړی ده چې په تیزه باندې وایا. یا سړی حاجي صاحب ده بیت الله شریف کې ده او تلبیه وای لبیک اللهم لبیک لا شریک لک لا شریک لک لبیک ان الحمد، دا تلبیه چې وای نو په تیزه باندې وایا. نو لہذا خدای پاک جل شانه چې بلی دې وجې نه احناف دا قول لخه د حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله مونږ آمین په مونځ کې په مزې وایو که نه؟
چې امام صاحب وایي ولا الضالین نو مقتدیان ټول په مزه وایي که نه آمین ځان سره. ولې حضرت امام ابو حنیفه رحمه الله فرمایي چې آمین دعا ده او دعا په پټه کول بهتر دی. ذکر دعا کول دا په پټه بهتر دی.